سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست به یو. نن جمعه ده د 1404 هجري لمریز کال د تلې 15مه چې د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر له 18 سره برابره ده. شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. قطر کې د پاکستاني او افغان پلاوو ناسته. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو لپاره پاکستاني پلاوی دوحې ته رسیدلی. د ایران له لوري افغانانو ته د 200,000 کاري ویزو ورکړه. مولوي عبدالکبیر د سویلي اسیا لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت له مسؤل سره لیدنه کې ایراني لوري افغانانو ته د 200,000 کاري ویزو له ورکړې خبر ورکړی دی. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لوړپوړي استازي کاجا کالس ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتې سیمه لا نوره هم بې ثباته کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند د اسلام آباد په غوښتنه د دوحې د خبرو اترو تر پای ته رسیدو پورې وغځول شو. یو شمېر سرچینو ویلي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان دفاع وزیر او د استخباراتو رئیس له افغانستان سره د خبرو لپاره دوحې ته تللي. که څه هم کومې رسمي سرچینې څه نه دي ویلي، خو ویل کېږي چې د اسلامي امارت دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ پلاوی هم دوحې ته ولاړ شي. مولوي عبدالکبیر د سویلي اسیا لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت له مسؤل سره لیدنه کې ایراني لوري افغانانو ته د 200,000 کاري ویزو له ورکړې خبر ورکړی دی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې د یاد وزارت وزیر مولوي عبدالکبیر د سویلي اسیا لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت له مسؤل محمد رضا بهرمي او د یاد هیواد سفیر علي رضا بیګدیلي سره لیدنه کې په ایران کې د افغان کډوالو او د سیمې د وروستي وضعیت په اړه خبرې کړي. محمد رضا بهرمي ویلي چې د کابل او تهران ترمنځ په سوداګرۍ کې ښه پرمختګونه شوي او تمه ده چې د نورو لاسته راوړنو په موخه ایراني لوړپوړي چارواکي کابل ته سفر وکړي او د ګډ کار او سوداګرۍ لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي. نوموړي زیاته کړې چې په ایران کې د افغانانو ناقانونه استوګنې د حل په موخه به له کابل سره ګډ کار ته دوام ورکړي او همدارنګه به ایران افغانانو ته د 200,000 کاري ویزې ورکړي. نوموړي د غرض د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو نښتو ته په اشاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په حل کې منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی. مولوي عبدالکبیر ویلي چې ایران دې له افغان کډوالو سره له نرمۍ کار واخلي، د افغانانو د شتمنیو له ضایع کېدو د مخنیوی وکړي او افغانان په جبري ډول ونه باسي. نوموړي د ایران له لوري افغانانو ته د کاري ویزو ورکړه مهم ګام یاد کړی او زیاته کړې ده چې اسلامي امارت په ایران کې د پاتې افغانانو د ستونزو د حل په موخه یوه طرحه تهران ته وسپاري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لوړپوړي استازي کاجا کالس ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتې سیمه لا نوره بې ثباته کوي. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه ویلي چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره یې خبرې کړي ترڅو د ترهګرۍ ټول عملونه په څرګند ډول غندنه وکړي. کالس ویلي چې له افغانستان سره نښتې د دواړو خواوو ژوند اخلي او دا خطر شته چې سیمه نوې بې ثباتۍ ته ولاړه شي. نوموړي زیاته کړې ډیره مهمه ده چې اوربند وغځول شي او ټول لوري د کړکېچ کمولو لپاره ګامونه واخلي. د نړیوالو مرستو کمیدو اسلامي امارت له ستونزو سره مخ کړی. د کړکېچ نړیوالې ډلې ویلي چې متحده ایالاتو او یو شمېر نورو لویو مرسته کوونکو هیوادونو له افغانستان سره خپلې مالي مرستې راکمې کړي او په وینا یې د دغو مرستو له کموالي سره د اسلامي امارت حکومت د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې له جدي ستونزو سره مخ شوی دی. راپورونه ښیي چې د مالي سرچینو د کمښت زیان تر ټولو زیات پر زیانمنو قشرونو په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو پرېوتی دی. یادې ډلې ویلي چې د اسلامي امارت حکومت هڅه کوي د خدماتو بهیر روان وساتي، خو له سختو ننګونو سره مخ دی. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغانۍ، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیرو نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله پامان.